راځو بسم الله الرحمن الرحیم د ننني ورځې درس زه راځم ورته ګوره دې ځای کې څخه راعلم سیسو په تېر درس کې ورته ګوره موږ یو څه فارمولې وویله نن راځو عمومي نورو فارمولو ته نن راځو د ډیټ فارموله درته وایم ډیټ چې دی ورته ګوره فارموله په دې صورت باندې موږ ته معلومېږي که زه وغواړم چې وخت او د تاریخ فارموله معلومه شي نو په څه طریقه معلومه شي دلته راځم ورته ګوره مساوي چې مساوي ورته ولیکل سیسو دلته ورته ولیکي چې ناو قوس خلاص او بند کې باره مینټر کې چې کوم مینټر کې ورته ګوره مینه دا معلوم شو چې دونه قدر بجې دي او دونه قدر چشتي تاریخ دی 11 بجې دي 22 بالا د 2025 د 28م د اولی 28م تاریخ دی دا او د دې لپاره موږ سره یو شارټ کټ هم ستا کار سره ته ودرېږي دلته الټ سیمی کالن چې وخت ګوره ویني عموما هغه درته راځي الټ نه کنټرول چې ویني و سیمی کالن ونی سیسو عموما درته راځي خو دلته بیا بجې نه راځي که ته چیرې وغواړې چې یاره زه بجې راولم دا خو ورته ګوره ویني په دې صورت باندې و چې موږ دلته ودرېدلم کنټرول مې ونیو سیمی کالن مې ووه یا شارټ کټ راغلی او که ته وغواړې چې نه عمومي دې ماته مثلا د هغې تاریخ راسي نو راځم ورته ګوره مساوي دلته ورته لیکم ناو قوس خلاص وبند که باره انټر کې چې انټر کې ورته ګوره دلته تاریخ چې څه درته راغلی که اتیس مارې که دسیس مارې ورته ګوره دا په اپلیکیشني مربوط دی بارون زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم مساوي ډې وایي ورځه معلوم که چې ډې دې ولیکل دلته په قوس خلاص کې چې خلاص کې دلته ورته ولیکې چې ناو قوس خلاص بند بیرته بند کې په دې صورت بیا کوې ګوره چې کله دې مساوي ولیکل ډې دې چې ولیکل قوس به خلاصوې ناو به لیکې بیرته به قوس خلاصوې بندوې بیرته به بندوې بارې مینټر کې چې کله مینټر کې ورته ګوره وینې 28م ورځ وینې او که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای کې ورته ولیکم چې مساوي دلته ورته لیکم چې شي منت معنی میاشت لیسو دلته راسه قوس خلاص که دلته ورته ولیکه ناو قوس خلاص بند بیرته بند که بارې انټر کې چې کله دې انټر کې ورته ګوره وینې اوله ورځ دی وینې دغه اوله میاشت ده ورځ نه میاشت او که راسم ورته ګوره دلته ورته ولیکم چې مساوي دلته ورته لیکم چې ير معنا کال قوس خلاص که سیسو دلته ورته ولیکه ناو قوس خلاص بند بیرته بند که سیسو بارې انټر کې چې کله دې انټر کې ورته ګوره وینې کال یې څوم دی 2025 بارون که راسم ورته ولیکم چې منټس معنا ورځ ورته منټس ورته کې سیکنډ ورته لیکې چا شی ته ورته لیکې ورته ګوره کولی چې ورته ویل کې هغه درته راسي یا راځم ورته ګوره وینې دې کې سیکنډ ورته لیکم سیسو دا کولی چې دې کې استفاده کې سیسو سیکنډ ورته ګوره وینې دا غوډه وینې سیکنډ سیسو قوس خلاص کا چې کله دې خلاص کې سیسو دلته ورته ولیکه ناو قوس خلاص بند بیرته بند که بارې انټر کې چې انټر کې ورته ګوره وینې سیکنډ باندې وشي ساعت معلومه یا مثلا کم ساعت او څو بجې د سیسو د ساعت بجې معلومه یا دلته راسه ورته ګوره مساوي دلته ورته ولیکه چې هار قوس خلاص کا برابر راسه دلته ورته ولیکه چې ناو قوس خلاص بند بیرته بند که بارې انټر کې ورته ګوره وینې څو دي 11 بجې که دقیقه معلومه یا سیکنډ ورته ولیکه که ثانیه وانوې که دقیقه معلومه وی منټس ورته ولیکه که ثانیه وانوې سیکنډ ورته ولیکه که ساعت وانوې هار ورته ولیکه دا په تا پر نمبر باندې چې شی لیکې کولی چې ولیکې هغه به درته راسیسو نو دا کار کوي بیا دپاره موږ کولی چې استفاده یې کړو درته استعمال به سي او درته رابسیسو دا خو دا کار کوي او د هغه څخه وروسته راځم کوډ ته نو موږ سره دا کوچنکه ای بي سي غټ ای بي سي دا چې دوی عموما ټول کوډونه لري هر یو ځان جلا جلا کوډ لري اوس که زه راسه ورته ګوره وایم یاره زه د غټ ای بي سي کوډ معلوموم نو دې ځای څخه راسه مساوي دلته ورته ولیکئ چې شي کوډ چې ولیکئ قوس خلاص که دلته انورټډ کامه بر راسه ورته ګوره غټ ای بي سي ولیکه انورټډ کامه قوس بند که بر انټر کې چې انټر لیکئ دغه ای بي سي کوډ څه شروع کېږي د 15 شپېته څخه چې شروع کېږي باره د بي د شپږ شپېته دی د سي د 7 شپېته دی د ډي د 8 شپېته دی لا تر نهایت تر زیډ پورې هر یو جلا جلا چې کېږي موږ ته معلومېږي او که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای ورته ولیکم چې کوډ چې ولیکئ قوس خلاص کا انورټډ کامه دلته راځم ورته ګوره کوچنکه ای بي سي انورټډ کامه قوس بند که باره انټر کا چې کله د انټر کې د کوچنکه ای بي سي د څه شروع کېږي د 9 څخه باره 98 د بي دی 99 د سي دی 100 د ډي دی لا تر نهایت تر زیډ پورې داسې کېږي چې روانې هغه هر یو جلا جلا چې دی موږ ته رامعلوم دی او که زه راسم دلته ورته ولیکم چې مساوي کوډ قوس خلاص که سیسو دلته راځم انورټډ کامه وم دا اول کوډ چې دی انورټډ کامه قوس بند که چې انټر دی کوي سیسو د دې ځای څخه د حساب چې دی د 9 شروع کېږي لا تر نهایت بار چې دا 9 مخ پر اخوا 9 ورته ګوره اول دی 8 دوم دی دغه 50 دوم دی 1 لا تر نهایت چې حساب دی سیسو ارتون کله چې دی ورته ګوره عموما چې کېږي موږ ته رامعلومېږي نو دا بیا دپاره د یو شي شپر دی مثلا علي ته لیکلی دی دلته مثلا زه راځم ورته ګوره که څوک وایي چې دا کوډ څه معنا لري دلته ما لکه دې ورته ګوره علي اوس د ا کوډ څو دی کوچنکه ا ده نه 9 دی او د ال د څو دی دلته زه معلوم کړم ځان ته مساوي د دغه د 9 د ا ده او دلته راځم ورته ګوره مساوي
دلته ورته لیکم چې کوډ قوس خلاص کا انورټډ کاما ال انورټډ کاما قوس بند کا انټر کا دې صورت ته د ال دی د آی د مثلا څو دی آی د ځان ته معلوم کسي چې ارسو بارونی وی د ا دی د آی دی مثلا زه راځم ورته ګول ته لیکم چې څو دی ونی وی د علامه ولا ورکه یو سلو اته منفي علامه ولا ورکه مثلا د آی د مثلا څو دی ته څو ولا ورکه سیسو چې د اته نیوي یا مثلا دې کې څه څه دون اندازه د سیسو لار اوس دا چې دی حالي سیسو ځکه چې دا د ا کوډ دی دا د ال کوډ دی او دا چې کوډ دی دا آی کوډ دی اړ یو ځل چې جلا باندې مش په دې سره مشکل چې استعمالي کوو د را بسیسو نو دا د فارمول استعمالو کوډ دی سیسو ته ګوري یو شپر دی توري دی خو تاسو ته معنی چې د ا کوډ چې دی د بی چې دی د سی دی چې د ډی چې دی اړ یو ځل جلا باندې میږي چې ومن د دې لپاره چې استفاده کیږي او درته راځي سیسو او دا څه خورسته زه راځم ورته ګورې دې ځای څخه د اوپر او لور کیس دغه معلوموم فارموله معلوموم اوس که زه راسم ورته ګورم دې ځای څخه ورته لیکم چې مساوي دلته ورته لیکم چې اوپر کیس یا لور کیس دی لور چې ولیکئ قوس به خلاص کې انورټډ کاما برابر است تو دلته زه ورته ولیکم چې دی افغانستان انورټډ کاما قوس بند اوس افغانستان ته ګوره په غټه بي سي دی چې انټر کې ورته ګوره چې کېږي په کوچنۍ کې بي سي راځي دا چې کار دی دا د لوور کیس لوور معنی چې کومه ورته ګوره کوچنۍ سي سو او که زه راسم ته ګوره ویني دې کې څه مساوي دلته لیکم چې اپر کیس سي سو قوس خلاص کا اوس بیا دلته زه راځم ورته ګورم ویني انورټډ کاما دلته زه افغانستان په کمې بي سي لیکم په کوچنۍ کې بي سي مې ولیکئ سیسو انورټډ کاما قوس بند کبار انټر چې کله انټر کې ورته ګورم ویني په غټې بي سي راغلی په دغه کې په لوور کیس کې چې چیرې په غټې بي سي ولیکئ کوچنۍ کې بي سي باندې راځي په اوپر کې په کوچنۍ بي سي ولیکئ په غټې بي سي درته راځي نو دا ورته ګورو لوور کیس کارو او دا چې کارو دا اپر کیس کارو موږ کولی چې دې لپاره چې کو د استعمال کو درته رابس نو دا عموما دې لپاره موږ کولی چې کو استفاده کو درته رابس استعمال بس سیسو او دا څه خورسته دلته موږ سره کاراسي دلته کلیک کړو کې دا د میت فارمولې چې دي دلته موږ سره مختلف فارمولې دي دې ځکه چې دې پورې دا ټول د میت ویني ټریسیسو د میت لپاره استعمالېږي مثلا زه دا ځان ته معلوم چې یاره د ساين فارموله موږ څنګه استعمال کو بارا څه ته ګورې مینه مساوي چې مساوي ولیکل تر ټول کې ساين چې ولیکئ راوځي ته ګورې کوس په خلاص کې دلته بارا څه ته ګورې وینه ورته ولیکئ چې د نیوي ساين څو دی کوس په بند کې سیسو بارې می انټر کې چې کوس بند کې انټر کې چې کله انټر کې ورته ګورې وینه دا صفر اشاریه څو دی نه دی او کراسي ته ګورې وینه دې څخه مساوي دلته ورته لیکم چې کوساین دی مثلا غواړم چې د دې څخه چی شي کوساین معلوم کړم کوس په خلاص کې مثلا د دې څخه یو شل دلته په کوس بند کې سیسو بارې می انټر کې چې انټر کې ورته ګورې صفر اشاریه یو اتیا دی سیسو دا هغه سین وو دا چې کوساین دی بارون لایت نه هي چې ار فارموله کې استعمالي ورته ګورې دې څخه دا ټوله د دې لپاره استعمالي د میت فارمولې کې کول چې موږ میت فارمولې چې استعمال او د ډیټ لپاره ورته ګوره دا فارمولې کولې چې مثلا دا ډیټ چې ما ته وویله دا کولای چې مثلا نور ورته استعمال کړي عموما دا د ډیټ لپاره استعمالي خو مختلف د ډیټ لپاره دي خو دا فارمولې مخکې ما چې ستول مال د خالص د اکسل لپاره نه دي د نور پروګرامونو لپاره دلته استعمالېږي خو د نور فارمولو لپاره د پروګرامونو لپاره موږ کولی چې استفاده وکړو او دلته به درته راشي بارون که ته وغواړې چې زه ساين استعمالوم که ساين انټلیجنس استعمالوم سیسو مختلف نور فارمولې استعمالوم نو دې لپاره موږ کولی چې استفاده وکړو او درته رابسي نو دا عموما ورته ګورې دې لپاره چې کار کوي او درته راځي نو نن لپاره دغونه قدر بسته پر راتلونکي داسې کې چې علاقه خدای کول بیا به نور درسونه وایسي دا کار کوي واسي